مه په پردو کې ورته ګورئ، مه ورته په برقو کې ګورئ، مه ورته په سرو کې ګورئ، ویډیو بیان ورته مور لګوه. دا سړی پردی دی اگر که ملا دی چې هغه سټوډنټان دي او عالمان دي یا طالبات دي، هغوی ته وایي چې تاسو نظر ښځې دي یا طالبانې جنکۍ دي ښځې دي یا سټوډنټان دي د کالج او د یونیورسټۍ، دوی نه ورې معامله بالکل اوبو وړې ده. مؤمنانو ښځو ته څه وایي دا تاسو ته وایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ښکته کوي نظرونه خپل، ويحفظن فروجهن، حفاظت کوي د خپلو فرجونو د شرمګاهونو، مه ګورئ سړو ته، مه په پردو کې ورته ګورئ، مه ورته په برقو کې ګورئ، مه ورته په سرو کې ګورئ، مه ورته د بلو نه ګورئ، مه ورته د کمرو نه ګورئ، مې په موبایلونو کې ګورئ، مه ورسره خبرې کوئ. الله عام حکم را لېږلی دی ښځو نظرونه ښکته کوي. څنګه حکم چې ښځو ته دی دغه شانې سړو ته کړی و، څنګه چې سړو ته حکم و دقه حکم ښځو ته هم دی. که هغه ملا دی که غیر ملا دی، که هغه عالم دی که غیر عالم دی، موبایل دی او تار اړولی دی او ته ورته ګوري، دا ګتل ستا دپاره جایز نه دي. که هغه زیمه که بل دی که بل دی که بل دی، زه پردی یم ستا دپاره، دا سړی ستا دپاره پردی دی، ستا نکاح ورسره کېږي، مه ګوره ورته. ویډیو بیان د عالم اورې نو داسې مخ ته داسې مږ ده چې سترګې دې پکې اچولي. ښځې له موبایل ورکې ویډیو بیان ورته مه ورلګوه، دا سړی پردی دی اگر که ملا دی، اگر که ملا دی. الله وایي ښځو ته نظرونه ښکته کوي. نظر د چا نه عامه خبره ده، ملا دی هم، حمید دی هم، ډاکټر دی هم، ټیچر دی هم، ضرورت دی د ضرورت په بنا باندې کولی شي ډاکټر ته هم ګټلی شي د علاج دپاره، بل ضرورت دی د هغې د وجه نه هغې ته ته کولی شي. ضرورت نشته دی، داسې ضرورت دی چې موبایل در هغه څه دی ورته ناست دی پردي ملا ته ګورې، نه شي ګټلی. دا هم پردی سړی دی هغه هم پردی سړی دی. یا هغه زنانه هغه جنکۍ چې هغه سټوډنټان دي او عالمان دي یا طالبات دي، هغوی ته وایي چې تاسو نظرونه ښکته کوئ، مه ګورئ پردو سړو ته، مه استادانو ته، مه مدیرانو ته، مه نور چا ته، دا ستاسو لپاره جایز نه دي. حفاظت د خپل فروج وکئ، د عورتونو وکئ. ښځه ټول عورت دی که نه؟ نن سبا خو معامله الټه ده. یا لکه عالمانو طبقات چې کومې عالمانې جنکۍ دي او ښځې دي یا طالبانې جنکۍ دي ښځې دي یا سټوډنټانې دي د کالج او د یونیورسټۍ، دوی نه ورې معامله بالکل اوبو وړې ده. دوی نه د خپل عزت خیال ساتي، نه د پلار د عزت خیال ساتي، نه د ورور د عزت خیال ساتي. خپل عزت دوی نیلام کړی دی په دې باندې ستا کار څه دی، ته عالم یې تر بل چا سره خبرې کې، تا لپاره جایز نه دي. د مسلې تپوس کولی شي د مولوي صاحب نه، د ډاکټر صاحب نه، د استاذ نه، علاوه د اخوا د دې نه دې سره خبرې کول، میسجونه کول په ګنټو باندې او هغې ته خپل اندامونه ښودل، دا په کوم شریعت کې راغلی دي؟ که دا طالبه کوي هم ناروا، که عامه ښځه کوي هم ناروا، که سټوډنټ کوي هم ناروا، که استاذ کوي هم ناروا. د دې نه ځان وساتئ، خپل عزتونه مه نیلام کوئ. الله ګواه دی موږ ته پته ده، موږ لیدلي ډېر داسې خلک چې هغوی د دین په جامه کې د دین د بدنامۍ سبب ګرځېدلی دی. دا دین مه بدناموئ، د تعلیمي ادارو د عزت دا مه پامالوئ. داسې لباسونه واچوئ چې هغه ستا د شان سره لایق وي، تا سره خوند کوي. دا دومره لباس چې ته اچولی دی طالب او عالمې، دا په کوم ځای کې راغلی دي؟ ایا ستا عورت د دې ځای پورې دی؟ دې ځای پورې نه دی. دا دومره تنګ لباس چې تا اچولی دی چې ستا تخر پکې ښکاري، ستا دا تشي پکې ښکاري او ستا بیل اندام پکې ښکاري. ته د ځان نمایش خلکو ته کې، ستا او د ډمې په لباس کې فرق نه، ستا او د ډمې تمیز نشي کېدلی. تام نری لوپټه، هغې هم نری لوپټه، تام ویښته زیړ کړي دي، په اوږو دې راسوار کړي داسې، هغې هم کړي دي، ستا هم ویښته ښکاري، د هغې هم ښکاري. تم د خلکو سره رابطه کې، هغې هم کوي، تام خلک ویني، هغه هم ویني. تم په بازار کې ګرځې د سړو سره خبرې کې، هغې هم کوي. تم په هاسټل کې زندگی تیرې، هغې هم کوي. نو ستا د علم بیا څه فایده او ستا د دې زده کړې څه فایده؟ بیا خو دا فایده نه شوه که نه؟ الله ګواه دی چې اکثر معاشره دا خرابه شوې ده. نو دا د ځان حفاظت وکړي، او که د ځان حفاظت نه کوي نو الله شته دی، بیا به دا خلک الله ذلیله کوي. دا ځان ته چې علما وایي که نه، دوی ته هم الله دا وایي. دا ځان ته چې مولیانې وایي، دوی ته هم الله دا خبره کوي.
دا سینه دا چې موږ ځان يهوديان جوړ کو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بمنبر می بیا څوک کینی مولای راغلی د دومره بیان کوي دا چې چړک لګیای او چې کارونه ته ویل ټول کارونه ټیک نه دي لباس د عالمانو د علماو نه دي د لباس د طالباتو نه دي نور کارونه ټیک نه دي او دا رابطه دا ختم کوي دا مکوي الله گواه دی ګوره ستا عزت کدي الک کوله قسم په الله کتا سره خبرې کړې دا نه غواړي چې ستا عزت وکړي ځکه تا ته ګوري او کتا د ځان عزت کوله قسم په الله کتا د یو غیر محرم سره خبرې کړې کتا د پلار عزت کوله قسم په الله کتا دا کار کړې خو ته نه پوهېږي په ځان باندې